د عروج خبرندوی ادارې لخوا د مال خبري څانګې ته ښه راغلاست. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ له کنډکوتل کان څخه 15,000 ټنه استخراج شوي جس د هرات پر ملي سوداګرو پلورل شوي دي. د دغه وزارت سرپرست شیخ شهاب الدین دلاور د کانونو د پلورنې پر مهال ویل چې دغه وزارت د هیواد د کانونو په برخه کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره کړي او کورني او بهرني پانګوال کولی شي په پوره ډاډ سره د هیواد په کانونو کې پانګونه وکړي. د روسیې د جمهور رئیس سلاکار روسلان الګریف کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د صنایعو او سوداګرۍ له سرپرست وزیر نور الدین عزیزي او د اسلامي امارات د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقي سره وکتل. په دې کتنه کې د سوداګرۍ او ترانزیتي اړیکو ترجیحي تعرفو، اسلامي بانکداري، د ګډ اقتصادي کمیسیون د بیا پیل، په افغانستان کې د روسیې د پانګونې او په مسکو کې د افغانستان د دایمي سوداګریز مرکز پر جوړېدو خبرې وسوې. په همدې حال کې د اسلامي امارات د بهرنیو چارو وزارت ویان په ایکس یا ټویټر کې لیکلي چې د روسیې د ولسمشر سلاکار روسلان الګریف له امیر خان متقي سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د افغانستان د وروستیو پرمختګونو اصلي انځور به له ولسمشر پوتین سره شریکوي. د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد وایي د افغانستان د اسلامي امارات له جوړېدو وروسته په افغانستان کې د نشهیي توکو پر وړاندې جدي مبارزه روانه ده او په دې برخه کې د نورو هیوادونو اندېښنې بې بنسټه دي. هغه ټینګار وکړ چې اوس له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د نشهیي توکو قاچاق رښتیا نه دی او نړۍ باید د بدیل کشف په برخه کې د افغانستان له اسلامي امارات سره همکاري وکړي. او په پای کې د هرات والی شیخ نور احمد اسلام جار پښتون زرغون ولسوالۍ ته د خپل سفر په ترڅ کې د یو شمېر چارواکو پښتون کې د تودي په نامه سیمې له اوسپنې کان یا معدن څخه لیدنه وکړه. د هرات والی ټینګار وکړ چې د هیواد او په ځانګړي ډول هرات کې د کانونو استخراج او پروسس د افغانستان د خلکو د اقتصاد د کچې په لوړولو کې مهم رول لوبوي او زیاته کړې ده چې د تودي اوسپنې کان په استخراج سره به لومړی د پښتون زرغون ولسوالۍ د خلکو وضعیت په ښه ډول بدل شي. د یادونې وړ ده چې په دغه کان یا معدن کې 140 میلیونه ډالر پانګونه شوې او قرارداد ورکړل شوی دی. له ملتیا مو مننه.